ولسمشر غني ولې ډیر زیات تاکید په کرنې او مالدارۍ باندې کوي؟ آیا تر اوسه پورې غني کرنې او مالدارۍ ته څه کړي دي؟ د کرنې او مالدارۍ اهمیت څه ده؟ ویډیو اتمن وګورئ چې له مهمو ځان خبر کړئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني تیر ورځ مازدیګر د افغانستان د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو خونې پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې کرنه او مالداري یوازې د ودې نه بلکې د افغانستان د ثبات لپاره اړین دی. ولسمشر غني زیاته کړه حکومت په دې کار کوي چې د ښار او کلي فاصله له منځه یوسي او د کرنې له سیاسي، اداري او اقتصادي هر اړخیز اهمیت څخه ګټه پورته شي. هغه ویلي د افغانستان راتلونکی په کرنې پورې تړلی دی. نوموړي د مالدارۍ د کرنیزو محصولاتو اتحادیو ته وویل د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو خونې جوړېدو په ستاسو غږ یو کړي او محصولات به مو په اسانه او ارزانه په کور دننه مارکیټونو سربیره بین المللي مارکیټونو ته ورسیږي. ولسمشر غني ویلي په تیرو 5 کلونو کې د افغانستان صادرات 3 برابره شول او له $1 میلیارډ څخه واوښتل. هغه زیاته کړه زموږ پلان دا دی چې هر کال باید په دې کچه $500 میلیونه زیات شي. د حکومت ژمنه دا ده چې ستاسو تولیداتو ته بین المللي بازارونه پیدا کړي. ولسمشر غني په خپلو خبرو کې د هیواد له سوداګرو وغوښتل چې د صادراتو کیفیت او حیثیت ته جدي پام وکړي. هغه دغه راز په ټینګار سره زیاته کړه د افغانستان هر سفیر او کونسل په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د تولیداتو استازیتوب کوي او په خبره تر اوسه د سوداګریزو او اتشو کارونو ښه پایله ورکړې ده. ولسمشر وایي صادرات د باور زنجیر دی او دولت ژمن دی چې له پروسس تر پلور پورې په ټولو مرحلو کې اسانتیاوې برابر کړي. افغان ولسمشر په ټینګار سره وویل د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو د ښه والي لپاره د اوبو مدیریت مهم دی او افغانستان به په راتلونکو 5 کلونو کې خپلې 80% اوبه مهار کړي. غني د هیواد مالدارانو او کروندګرو ته وویل حکومت په پلان کې لري د هیواد په 5 نقطو کې د ارزښت زنجیر اساسي مرکزونه جوړ کړي څو هغوی پوه شي چې محصولات له تولید له پلور پورې خپل ارزښت لري او څه ډول یې وساتي. هغه دغه راز په هیواد کې د څړځایونو په اړه ویلي دولت د څړځایونو د غصب مخنیوي کوي او ژمن دي چې په تدارکاتو کې د کورنیو تولیداتو ته لومړیتوب ورکول کیږي او د ښځو د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو اتحادیه ته په تدارکاتو کې 15% ترجیح ورکړل شي. په ورته مهال د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دراني وویل د افغانستان د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو خونې جوړېدل په ولایتونو کې او کلیو کې د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو اتحادیې تر یو چتر لاندې راټولې کړي او له تولید تر پروسس او بازار موندنې پورې ټولو مرحلو کې به همغږي ښه او زیاته کړي. بل لور ته د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر اجمل احمدي د یادې خونې جوړېدل د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو اتحادیې بین المللي بازارونو سره نقلولو برخه کې مهمه وبلله او پټ خبر یې دې سره په ملي اقتصاد وغوړېږي. کلونه وروسته داسې مهال کروندګر او مالدارانو ته د سهولتونو برابرولو خبره کیږي چې په یادو برخو کې زیات شکایتونه شتون لري. قانون لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.